بعد حديث وعن ابي سعيد رضي الله عنه ابو سعيد وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده اذا دخلتم على المريض کله چې تاسو د بیمار ته پوس لاړ شئ دلته اوس یو ادب ملاوي یو ادب بیاني واوره فنفسوا له في اجله په ژوند کې ورته تمه پیدا کړئ د دې بیمار په ژوند کې څه پیدا کړئ تما فإن ذلك لا يرد شيئا دا تاسو ولې تمه پیدا کړئ دا ګوره تقدیر کې څه بدلون نه راولي نو یا رسول الله فایدې بیا څه ده ويطيب بنفسه خو هغه ورسره خوشحاله شي دا حدیث هم ترمذي او ابن ماجه راوړی سندن دومره مضبوط نه دی خو دا مسله ثابته ده ادب یې زده کړه چې د بیمار خواله ورغلي نو په ژوند کې څه وکړه تمه پیدا کړه زمونږ والده الله دې په هغې خاص رحم او کرم وکړي هغه دې مرګ ته نږدې په لویه بیمارۍ کې الله اخته کړې وه په لوی امتحان کې نو ورو ورو کمزوري کېده او ختمېده نو په غټ هسپتال کې داخله وه نو هغه هسپتال ته به غټ ډاکټران راتلو د هغې کتوله وخت په وخت به راتلو کمرې ته زه به ورسره ډېر ناست وم هلته کمره کې زه چې یم که نه عرب او بیا د دې ملک دا خلک دا ډېر پوه دي په دین باندې الله دوی له ډېر لوی بصیرت ورکړی دوه ډاکټران به راتلو چې هغه یو پکې د بهر ملکو انګریزانو ملکو یو پاکستانی ډاکټر و دواړه ګډ ډاکټران او یو به سعودي ډاکټر راته درې ډاکټران به د هغې تپوس له روزانه راتلو زه خو به هلته وم هغه سعودي ډاکټر چې به راغی ډېر ښایسته انسان و ښه ښکلې ږیره وه ډېر دینداره سړی و غټ ډاکټر و چې هغه به راغی ماشاءالله ماشاءالله او زمونږ والدې ته به ام اسحاق دا ته څه خورې اخر روزانه ته ښایسته کېږي او روزانه ته ښکلې کېږي او دا خو بیماري به ختمه ده او دا خبرې به وکړو او زمونږ والده به دومره خوشحاله وه دومره خوشحاله وایي زه ښه ده چې حالات ښه کېږي بیا ما ته یو ورځ دا ووایي دا مخامخ چې شیشه لګېدلې په دې څه کپړه واچوه چې دا ځان نه ویني بیا به یې زړه خرابېږي چې زه ولې کمزوري کېږي هغه نور چې به رالو دېسه به ناست غلي بیا دا چل به وکړو بیا دېسې او بیا به لاړو نو زمونږ والدې غریبه تپوس وکړو ما نه دوی څه وایي دا مسله که څه غټه ده ما ته که څه غټه بیماري ځکه چې دوی په سوچ کې ناست ځکه چې دوی څه خبره ونه کړه نو بیماري خو وګټه بیماری خو وګټه خو دا طریقه نه ده چې ته د بیمار مخې ته راشې او داسې وکړې ځکه چې د بیمار حوصله دې سره هغه هسې هم غریب کمزوری شوی ته ښه کمزوری کړي د بیمار خواله چې ورشي حوصله ور اوچته وه بلکې صرف بیمار نه هر چاله مصیبت زده انسان له حوصله اوچته وه چې څوک در سره میلاو شي ورسره ته مړه واړه ما سره ته دې ته ګټه وی الله به حل کړي ته ګوره 2 ورځو کې هغه کار کوم نه شي خو دې سړي دا سړی دی چې تازه شي وګوره پلاني وي چې دا به وشي او دا خو اسانه خبره ده دا خو به ته هېڅ خبره نه حل به شي ښه دا یو چې بیمار خواله ورشي دا زموږ د پښتنو ډېر عادت تلو زیړ شو یاره زیړ شو وایي داسې خبره ده کول زیړ شو تا ته پته وایي زیړ نه غریب ولې طبیعت خراب کمزوری کېږي ډېر یاره ډېر کمزوری شو دا ولې او تا ته څه بیماري ده دا چې په اوله کې علاج کړی کېدو اوس ګرانه ده او زمونږ نیا دې الله وبخښي هغه هم دې بیمارۍ کې مړه وه او زمونږ ترور هم مړه وه دا هغه خپل عقل راښکاره کړي چې زه د څومره عقل خاوند یم هر سړی چې څه کوي که نه نو څه راښکاره کوي دا راښکاره کوي دا چې دی به څومره اوبو کې دی او چې کله یو پوهه مؤمن دروند انسان راننوځي بیمار دی ماشاءالله تبارک الله لکه ته روغ رمټ سړی ته څه په کټ کې پروت یې او زه بیمار یم او داسې ته ګوره یو څو ورځې بعد به ته روغ رمټ ګرځي او زمونږ یو خپل بیمار شوی الله ولې روغ صحت ورکړو اوس هغه یې روغ رمټ ګرځي روغ رمټ سړی ماړه د ځوان سړی ښه برابر سړی دې باندې الله دله نیم روغ صحت ورکوي په دې خبرو سره
نیم روغ صحت په دې کې دی چې ته بیمار له څه ورکړې تسلي نه نه ماشاءالله تکړه سړی نه نه ته داسې ښه یو نیم ستا ملګری او ته ورته داسې ووایې چېرې زما په دې ټشي باندې لږ درد راشي یاره ته ټس وکړه کیدای شي ګردې دې خراب وي کیدای شي اینه ختمه وي او کیدای شي الله دې نه کړي هغه بله بیماري او کیدای شي داسې او کیدای شي داسې او کیدای غریب هسې چېرته معمولي درد به وي که ده ورله لږ حوصله ورکړې وه ختمېدو زما عمر داسې 20 کاله په هغه وخت کې زما په دې ګس تشي باندې به درد راته او زما به ورته سوچ تو ډېر نو ډاکټرانو پسې ډېر لاړم خو په ټسټونو کې څه پته نه لګېده چې دا څه چل راغلی نو ما به مو چې دا څه چل راغلی چې پته یې نه لګي او دړ شتي نو بیا یو ډاکټر پسې لاړم عربی ډاکټر و چې هغه سره زه کښېناستم ما ته وایي څه چل دی وایي زما پرې تشي درد دی او د ډېر وخت نه چې وایي ستا څومره عمر دی ما 20 کاله به یو ملګري دې شتي ما وایي داسې کار وکړه چې د ملګرو سره چکرې لګوه لوبې کوه خانده را خانده د ژوند نه مزې واخله او که د نن نه بعد مې په دې هسپتال ولید خیر به دې نه وي ما ډاکټر صاحب ټسټونه وایي ځه ټسټونه باندې صاحب زما درد لري څومره میاشتو وایي څوک نشته زه اوس هغه چې الله هغه درد ورک کړی دی دا ورک شو ښایسته خبره په دې سره الله یو انسان له شفا ورکړي یو سړی ښه په مسلو کې اچوي لکه دلته یو سړی وایي یاره کپیل ما سره دا مسله ده ښه دا به څه کېږي او دا ویزه ختمه دا یو جیل کې وایي او دا یو پلانې شي او کلي کې به ته څه خوري او کلي کې به څه او څه به کې کور به خرڅې پټۍ به خرڅې مړه سپکې خبرې کې ورته وایه ښه ډاډه اوسه که کلي ته لاړې هلته هم دغه عرش والا رب دې ساتي به دي دلته چې کوم رب ساتي هغه رب دې هلته ساتي زه ښه ډاډه ځه الله به دې ساتي هېڅ هم نشته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیمار پسې ورشي نو په ژوند کې تمه پیدا کا اخرنی حدیث د سلیمان بن سرد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من قتله بطنه لم يعذب في قبره څوک چې د ګیډې په بیمارۍ کې مړ شي نو قبر کې ورته عذاب نه میلاویږي دا حدیث صحیح حدیث دی الحمدلله امام احمد امام ترمذي راوړی څوک چې د ګیډې په بیمارۍ سره مړ شي نو قبر کې ورته عذاب نه میلاویږي ګیډې بیمارۍ کې ډېرې بیمارۍ دننه راځي چې دې ګیډه کې څه دي او دې کې څه ګډوډ شي او سړی بیمار شي لکه سړی د ګردو بیمار دی یا کولمو بیمار دی یا کله کله قیدس په سړي ولګي دا د خېټې سره تعلق ساتي او په دې کې مړ شي نو دا سړی الله به د قبر د عذاب نه ساتي شرک پکې څه دی نه چې موحدي دا پکې شرط دی چې عقیدې د توحیدي